تا خپله لوبډله اتله کړله څومره ورته خوشحاله وي؟ واقعا دا خو یو ډېر غټه لاسته راوړنه وه ټول افغانستان ملت دپاره نو واقعا ما دپاره او خاص کر ډېره زیاته هغه وه نو خوشبختانه بالکل موږ ته د دغه ټورنمنټ نه شاوخوا 1500 لوبغاړي داسې لوبغاړي لاسته راغلي دي چې هغه مطلب د نور د ټورنمنټ کې د نورو نه یې پر فعالیت او کارکردګي ډېره وه زیاته. دا که چېرته د ننګرهار په شاوخوا کې ژوند کوئ راشئ دغه لوبه له نږدې ننداره کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دا سیالۍ لس ورځې سیالۍ دي او د روژې تر 15مې به دوام کوي او ټول ټال 14 ورځې دوام کوي. کومې موږ را روان سي ځینې مثال که دغسې ټور برابرېږي او یا موږ خپل کورنی کرکټ شروع کېږي نو دغه 5 میاشتو کې موږ هغې لپاره پوره تیاری نیسو. بلې د دې ایونټ شیډول چې موږ جوړ کړی دی نو شاوخوا 15 ورځې دوام کوي وبخښئ 14 ورځې د دوی راوند میچونه دي او 15مه ورځ سیمي فاینل ده 14مه ورځ فاینل دی. دغه ټي10 لوبې چې دي دا په دوبۍ کې هم کېږي اوس په هر مملکت کې هم کېږي لیګونه کېږي نو د ننګرهار امریت نه ډېر زیاته مننه چې د لوبغاړو لپاره دغسې یو ښه ټورنمنټ په لاره اچولی او زموږ د لوبغاړو لپاره دا ډېر ګټور دی. او کله دې په نوي بال باندې ریورس سوینګ کړی دی؟ په نوي بال ریورس سوینګ هغه مې خیر صاحب کولی شي بل څوک یې نشي کولی. ما هم دا ویلې. د روژې مبارکه میاشت ده لکه څرنګه چې د عالمانو نه موږ اورېدلي دي چې د روژې مبارکه میاشت کې عبادات یو په څو چنده قبلیږي نو زموږ ملي لوبغاړي کورني لوبغاړي او همدارنګه ټول افغان ولس په دغه روژې مبارکه میاشت کې تر نورو زیات په تقوا باندې پرهیزګارۍ باندې او همدارنګه په عباداتو باندې وخت تیروي. نو د دې ترڅنګ چې عبادت ترسره کوي نو بیا خپل ورزش ته هم ادامه ورکوي ځکه دا هم د ژوند اړتیا ده دا هم زموږ د هیواد لپاره لوبیږي همدغه لوبغاړي زموږ په ملي کچه بیا لوبیږي. دلته د افغانستان کورني کرکټ لوبغاړي همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي درویش رسولي سید شیرزاد همدارنګه زبید اکبري وفي الله ترخیل دا هغه لوبغاړي دي چې پر نوې لوبه کې ولوبېدل. له دې وروسته په نورو لوبو کې هم د افغانستان ملي لوبغاړي شتون لري. دغه سیالۍ به خورا ډېرې خوندورې او جالبې او جذابې وي. زما هیله له تاسو څخه دغه ده که چېرته د ننګرهار په شاوخوا کې ژوند کوئ راشئ دغه لوبه له نږدې ننداره کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دا سیالۍ لس ورځې سیالۍ دي او د روژې تر 15مې به دوام کوي او ټول ټال 14 ورځې دوام کوي. راسره پاتې شئ د خپرونې په وړاندې کولو کې زه مهراب ګل مخلص او مصطفی میاخیل ستاسې په درانه چوپړ کې. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو په خیر راغلی. لوبه روانه ده او د لوبې په څنډه کې د بلې لوبډلې لوبغاړی وحید سیسي لوبډلمشر ښاغلی پښتون سرفراز راسره ولاړ دی. سلام ستړي مو شئ په خیر راغلی. وعلیکم سلام مننه ژوندی اوس. خوشحاله اوسئ. سره له دې چې تا لونګ فارمیټ ډېر لوبولی دی 3 ډے 4 ډے همدارنګه لیسټ ډے او ورسره په څنګ کې شپږیزه د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې د ننګرهار کرکټ امریت تر چتر لاندې ټي10 سیالۍ روانې دي. دا به ستاسې په دغه کرکټ کریر باندې څومره مفید تمام شي؟ که موږ تاسو وګورو کرکټ ډېر په تیزۍ روان دی او دغه ټي10 لوبې چې دي دا په دوبۍ کې هم کېږي اوس په هر مملکت کې هم کېږي لیګونه کېږي نو د ننګرهار امریت نه ډېر زیاته مننه چې د لوبغاړو لپاره دغسې یو ښه ټورنمنټ په لاره اچولی او زموږ د لوبغاړو لپاره دا ډېر ګټور دی. دغلته تاسې ملي لوبغاړي ګورئ د کورني کرکټ ځلانده ستوري ګورئ هغه جونیئر لوبغاړي چې نوي نوي تازه کرکټ ته راغلي دا ګورئ دا ټول په یو ځای راټولېدنه او بیا په یو میدان لوبېدنه دا به زموږ د جونیئر لپاره او بیا د سینیئر لپاره دواړو لپاره به څومره مفید وي؟ ډېره ښه پوښتنه مو وکړه ځکه چې سینیئر لوبغاړي وي نو لاندې جونیئر لوبغاړي چې وي دوی زده کړه کوي د سینیئر لوبغاړو او آینده کې د دوی کرکټ ورسره ډېر ښه کېږي او په هر دې ټورنمنټ کې موږ ګورو موږ سره خپل هم سینیئر لوبغاړي شته او په هر لوبډله کې 15 او شپږ لوبغاړي دي د ملي ټیم نه 19 کلن همداسې ډېر لوبغاړي دي سینیئر لوبغاړي دي هغه لوبغاړي دي چې په لیګونو کې هم لوبېږي نشنل ټیم کې هم لوبېږي او دلته زموږ جونیئر لوبغاړو سره هم دي نو جونیئر لوبغاړي به ډېر څه زده کړي او د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر ښه زیری وي. خپلې لوبډلې په اړه ورسره وغږېږه څومره دې ته تیاری نیولې؟ خپله لوبډله خو الحمدلله موږ دغه 4 کاله کېږي چې دغه لوبډله لرو
او دین خو به تاسو هم خپل خبره وایي چې ټورنمنټ کې خو دغه تیر میچ کې موږ ټورنمنټ موږ ننګرهار چمپیون په نوم باندې او هغې نه بعد هم دغه د جی 10 ټورنمنټ نه چې خبر شو دې لپاره موږ ډېر خواري کړې ډېر تیاری کړې انشاءالله او کوشش کوو چې میچونه موږ ټورنټ کې اول شو دغه کپ موږ ټول ډیره مننه ډېر مننه کور د خوشاله اوسئ. ډېر مننه. ستړي مو شئ په خیر راغلی. لوبې پیل شوي دي او لومړۍ لوبه ترسره کیږي. د دغه لوبې او همدارنګه په ټول ایونټ د ننګرهار ادارې له محترم مسؤل ښاغلي محمد الله نجم سره غږیږو. سلام، ستړي مو شئ. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه مخلص صاحب، تاسو ستړي مو شئ، هر کله راشئ. خوشحاله اوسئ. د یو نوي ایونټ پیل درته مبارک وي. ډېره زیاته مننه مخلص صاحب، تاسو ستړي مبارک وي. خوشحاله اوسئ. الله دې ښه لره. دغه لوبو ته به راګرځو، خو هغه 19 کلنه چې کوم ایونټ ترسره شو د هغه په اړه راسره وغږېږئ. بله مخلص صاحب، زموږ خوشبختانه په تېره ورځ موږ د 19 کلنو لوبډلو هغه پیل شوی په ټورنمنټ فاینل ترسره کړ. نو هغه ټورنمنټ خو داسې و چې شاوخوا 15 شاوخوا 2 هفتې وخت یې ونیو، 15 ورځې، او د ننګرهار کې د شخصي او زموږ د نیشنل اکیډمي په شمول د 14 لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ ترسره شولې. د یوې اکیډمي نه د 2 لوبډلې وې او دغه ټورنمنټ تقریبا شاوخوا 2 هفتې وخت ونیو او پرون خوشبختانه فاینل یا پیلوبه ترسره شوه. او د دې ترڅنګ د دغه ټورنمنټ د 2025 کال لپاره دغه ټورنمنټ زموږ لومړی فعالیت و او الحمدلله چې ډېر په ښه شان سره مو ترسره کړ. بالکل. د 19 کلنو له ځوانانو له جملې داسې څوک تر نظر شول چې هغه ستا لپاره ډېر جالب و یا ډېر ښه لوبېده، هغه که بیټسمین یې، بالر یې، که په بله برخه کې وي؟ بله مخلص صاحب، موږ دا ټورنمنټ د یو هدف لپاره ترسره کړ چې موږ د ننګرهار په کچه باندې د 19 نه کم عمره لوبغاړو لوبډلې ولرو. خوشبختانه موږ په دې وتوانېدو چې موږ دغه لوبډلې انتخاب کو، لوبغاړي انتخاب کو د کارکردګۍ په بنیاد باندې. نو هماغه و چې موږ ته تقریبا 3 لوبډلې لاسته راغلې چې د ننګرهار انډر 17 A لوبډله، B لوبډله، C لوبډله. نو خوشبختانه بالکل موږ ته د دغه ټورنمنټ نه شاوخوا 15 لوبغاړي داسې لوبغاړي لاسته راغلي دي چې هغه مطلب د نور د ټورنمنټ کې د نور نه په فعالیت او کارکردګي ډېره زیاته وه. بالکل. ډېره مننه رئیس صاحب. راځو دغه ایونټ ته. که څه هم د لومړي ځل لپاره د ننګرهار د کرکټ امریت له لوري جوړیږي، T10 شارټ لیګ دی، یعنی د 10 اورونو سیالۍ ده البته. نو د لومړي ځل لپاره دا اقدام دې څنګه و؟ نو بالکل دا تاسو پته ده د کرکټ مختلف فارمټونه دي او بل دا د رمضان جام کې زیاتره موږ فکر وکړو روجي نو غټ فارمټ نشي کولای لوبغاړي. نو هغه و چې د دې لوبغاړو هغه مصروفه مو ساتل شي په دې ټورنمنټ کې او د دې ترڅنګ مطلب له سورونه مزګه کړل چې روجي نو روجا کې بیا لانګ فارمټ نه کیږي، روجي هلکان ستړي کیږي تګي کیږي کنه. نو ځکه مو له سوریزه جام مطلب دوی لپاره ټورنمنټ برابر کړ. او بل مسله دا چې دغه T10 چې ورته وي دا ډېرې ګرمې او تیزې لوبې وي، نو دلته لوبغاړي هم ترې خوند اخلي، موږ هم ترې خوند اخلو او تماشچیان هم ترې خوند اخلي. نو مطلب یو سرګرمي وي او میله او مطلب خوند کوي، مطلب د خوندونو او رنګونو لوبې ده. بالکل. خوندونو او رنګونو لوبې خو وي، خو رئیس صاحب زما پوښتنه مې هلته ده چې که چېرته دغه شارټ فارمټ یو لوبغاړی ولوبوي او بیا ته پنځوریز ته په ګریډ 1 یا ګریډ 2 یا په بله سیالۍ کې اچې، نو دا تاثرات به پرې ونه غورځېږي؟ بالکل مخلص صاحب، د کرکټ ټول یو کرکټ دی او بالکل مایند فرق کوي کنه. په دې معنی چې مثلا ستا خبرې په تایید څوک چې شارټ فارمټ وکړي بیا لانګ فارمټ کې دا مایند او ذهن نه برابر لانګ فارمټ ده. خو موږ په کال کې دا یو ایونټ دی، نو کال کې چې یو ایونټ له سوریزه کوو نو انشاءالله په نورو لوبو باندې د هلکانو څه تاثیر نه راځي، مثبت تاثیر راځي، منفي تاثیر نه راځي. نو دغه له سوریزه سیالۍ زموږ مطلب په کال کې یو ځل ترسره کېږي T10. نو بیا نور ټول 11 میاشتې ټول دوی بیا شلوریزه سیالۍ وي، 3 ډے وي، 4 ډے وي، لیس ډے وي او 500 ورځې وي، شلوریزه وي، نو بیا هغه کوم منفي تاثیر نه کوي. بالکل. رئیس صاحب دغه ایونټ په اړه سره وغږیږه، څومره وخت دوام وکړي؟
بلې د دې ایونټ شیډول چې موږ جوړ کړی دی نو شاوخوا 15 ورځې دوام کوي وبخې 14 ورځې د دوی راوند میچونه دي او 15 ورځې سیمی فاینل د 14 ورځې فاینل دی او فاینل مو څه وخت برابر کړی دی اختر شپې برابر کړی نه کوشش کوو رمضان ټیټین دی په رمضان کې تر سره کوو بخیر رمضان کې تر سره کوي مطلب دا دی چې ځینې میلمانه یا ځینې مسافر اختر کې کور ته راځي کنه نو دا که چیرته د اختر نه یو ورځ دوه ورځې وړاندې کی نو هغه میلمانه یا هغه مسافر چې خارج کې دی هغوی راځي نو خپل لوبغاړي به له نږدې نه وګوري دا به ښه فرصت نه وي مخلص صاحب ډېره ښایسته خبره دې وکړله نو دا ښه نظر دی ښه خبره ده خو فی الحال لپاره چې موږ کوم پلان جوړ کړی دی هغه په 15 ورځ یا په 15 د روژې مطلب زموږ فاینل راځي بیا هم دا څه خبره موږ خپله کمیټه لرو کمیټه سره به شریکه کړو که چېرته 15 ورځ په فاینل په ځای باندې موږ ته د اختر شپه یا مثال په توګه باندې 28 یا 28 باندې فاینل ښه راتللو ستا خبره مسافر راځي او بیا لوبه یې کتل او خوند یې ترې اخیستلو هغلته به وکړو دا خو انشاءالله شیډول دی تغییر او تبدیل پکې راتلی شي بالکل دا زما یوه هیله وه مهرباني انشاءالله ښه خبره ده پوره یې کړي دلته ملي لوبغاړي ګورم درویش رسولي ګورم ابراهیم عبدالرحیمزی ګورم وفادار مومن تیار بالینګ کې لګیا دی او وفي ترخیل دغه سینیر لوبغاړي چې د جونیور سره لوبیږي ستا لیدلوری څه دی چې د جونیور لوبغاړي به څومره لاسته راوړنه ولري بله زه باید خوشبختانه ووایم چې د رمضان ټیټین په لومړي پړاو لسوریزه سیالۍ کې موږ دغسې د ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي لرو او دا زموږ لپاره همداسې د ویاړ خبره ده د عموما د ننګرهاریانو لپاره دا د ویاړ خبره ده د کراوډ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ مطلب تا چې نومونه واغېستل دا زموږ لوبغاړي دي ټول ماشاءالله سټاران دي او مطلب د دوی هغه په لوبډله کې شتون یا په ټورنمنټ کې شتون دا د جونیور لکانو لپاره دا ډېر زیات مثبت تمامیږي او دا ډېره زیاته ګټه کوي ځکه سینیر لوبغاړي چې کوم وي هغه یا ملي لوبغاړي هغوی خارجي سفرونه کړي وي او هلته مطلب هغه د کرکټ ایکسپیرینس یې زیات وي نو هغه حتی هغه پویلین کې هم چې هغه کوم مطلب ناسته ولاړه کوي جونیور هلک هلته د هغه نه زده کړه کوی شي بیا چې ګراوند ته پلینګ 11 راشي ګراوند ایریا کې عملا لوبه وکړي نو دا د نوو لوبغاړو لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی د ویاړ خبر دی چې دغسې سینیر لوبغاړو سره لوبیږي او سینیر لوبغاړي مطلب داسې لوبغاړي دي چې هغوی په کرکټ کې او په لوبه کې کافي تجربه لري نو نوي لوبغاړي ته نه ډېر څه زده کولی شي بالکل ډېره مننه رئیس صاحب په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته بلې پیغام خو همدغه دی چې رمضان میاشت ده دا د عبادتونو میاشت ده او د عبادت او د الله تعالی د بندګۍ میاشت ده همدغه وخت کې مطلب باید موږ تاسو ډېر عبادت وکړو یو دغه موقع په خاطر باندې مې دا خبره وکړه چې موږ تاسې باید دې برخې ته پام وکړو د دې تر څنګ ورزش ته هم باید ډېر پام وکړو ځکه ډېر ورزشکاران دي په دا روژې میاشت کې مطلب ورزش نه کوي خوراک کوي ورزش نه کوي نو هغې فټنس بیا خرابېږي خصوصا کرکټرانو ته مې پیغام دا دی چې د روژې میاشت کې خپل فټنس برحاله وساتي سټرګل وکړي کوشش وکړي چې خپل هغه فټنس یا فزیکي تکړښت سټیبل وساتي ډېره مننه مهرباني ډېره مننه درنو ملګرو راسره پاتې شئ له لوبغاړو او همدارنګه د دغه ایونټ له ګډونوالو سره هم خبرې اترې لرو سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی او همدارنګه د اسیا جام د سیالیو اتل کپټن ښاغلی درویش رسولي راسره ولاړ دی سلام ستړي مو شئ په خیر راغلي بسم الله الرحمن الرحیم مننه تاسو ته ډېره مننه کور ودان ننګرهار ته په خیر راغلي مننه خیر اوسئ خوشحاله اوسئ د لومړي ځل لپاره په ټي10 لیګ کې لوبېږي او د لومړي ځل لپاره د ننګرهار کرکټ امیریت تر چتر لاندې ټي10 لیګ جوړ شوی دی او ډېر لوبغاړي دلته راځي په یو ځای د خپل سینیر لوبغاړو سره لوبېږي دغه لوبېدنه د جونیرو د سینیرو سره څومره مفیده کیدای شي واقعا که تاسو لیدلي دلته همیشه هغه ټورنمنټونه کېږي چې ډېر په زړه پورې ټورنمنټونه وي چې ټي20 ایونټ دي نو دا ځل په اول ځل کې ټي10 کېږي او اول میچ تاسو ولید داسې ښه و خو بیا موږ ټوټل کم ورکړه او را به شو هغه ته ځوانان لوبغاړي خو
په دې خاطر دوی ته ښیي چې دلته سینیر لوبغاړي راځي یو چې ته زده کوي. موږ هم خاص کر دا نن میچ کوم وشو موږ د خپل لوبغاړو سره دا کوم چې جونیئر دوی سره مصب خبرې چې وي هغه مور سره شریک کړي نو ان شاء الله روان میچو کې به ښه بیټینګ هم کوي او ښه بالینګ هم کوي. ډیره مننه. رمضان کپ دی سره له دې چې روژه به وي او روژه کې ولته دغه ټورنمنټ ترسره کیږي دومره انرژي به یو لوبغاړی ولري چې 60 اوره فیلډینګ او بیټینګ دواړه 60 اوره کیږي چې ویې کړي. او کرکټر کار هم دی چې څومره سخت یا څومره سخته په ځان باندې تېرولی شي نو مبارکه میاشت ده نو موږ داسې نشو کولی چې کینو په کور باندې نو باید هغه شپې نایټ میچونه چې کوم دي هغه باید وکړو چې تر څو خپل فټنس او خپل کرکټ هم جاري. ډیره مننه. لږ ورستنیږو اسیا جام سیالیو ته تا خپله لوبډله اتله کړله څومره ورته خوشحاله وي؟ واقعا خو یو ډېر غټه لاسته راوړنه وه ټول افغانستان ملت دپاره نو واقعا ما دپاره او خاص کر ډېره زیاته هغه وه چې د ما اول ځل و نیشنل سطح باندې چې ما کله کپټنسي وکړله نو لږ سخته یي ملک هغه او څه فرشر او شیان هم وي خو ماشاءالله کوم لوبغاړي چې ما سره و کوم کرکټ چې هلکان وکړه او موږ سره کوم هغوی سپورټ کړه نو همغه و چې جام هم ترلاسه کړه. د لوبغاړو هغه منیجمنټ یا اداره کول تا خپل ویل چې لومړي ځل لپاره وکنه په میدان کې څومره د ستونزمن و؟ ولا ډیره سخته وي ځکه چې ما خو مخکې مې ویل چې اول ځل ډیره سخته وي خو بیا هم ما هغه لوبغاړي ما سره و چې مطلب ما ته ډیر زیات ریسپیکټ کوو او سره ټیم و یا ز فامیل ټول ګروپ کا کوچینګ سټاف او کا منیجر او کارسو نو هغه ټول موږ سره یو همغه و چې بس هغه اتلولیم ترلاسه کړو. ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه به دا وي چې په مخ کې موږ درې اړخیزه سیریز لرو او ډیر امکان دی چې تاسو لوبډل مشر اوسئ نو دغه سیالیو لپاره تا شخصا څومره کار کړی دی؟ لکه څرنګه چې پرون هغه اعلان سو ما ولید او بیا ما معلومات وکړه چې دغسې لوبې دي هغه تاسو هم لیدلي به وي نو انشاءالله سر د نن او موږ همیشه خواري او خپله خواري او کوشش هر شی کوو نو چې کوم ایونټ ته روان وي دغه مطابق به موږ اوس انشاءالله پریکټس شروع کوو خپل خواريانې به شروع کوو نو انشاءالله کېدای شي روزه کې کیمپ هم ولګېږي یو غټ کیمپ به وي چې هغه کې به ښه سینیر لوبغاړي به مې جونیئر به مې ډومestic ښه لوبغاړي به مې نو ټولو پکې ګډ نو انشاءالله په همشموله به یو ښه سکواډ جوړوو دوه سکواډه چې یو 4 ډے دپاره به یو به ODI دپاره نو پوره به آماده کېږي به میچو ته ځو. ډیره مننه. د اسیا جام او یا هم د ټول کرکټ په کریر کې داسې یو خاطره چې ته خندولې یا تا دپاره ډیره جالب وي زموږ لیدونکو ته دې وي؟ ولا جالبه خاطره خو دا ده چې زه اول ځل کله کرکټ ته راغلم په انډر 19 کې نو اول ځل ما تیاره لیدلې وه نو موږ سره پرویز ملکزی و هغه ما ته ویلې زه ډار کړی وم ډېر سخت ما اول ځل و ډېر تیاره ګوره داسې کېږي اولیږي او لږ وخوځېږي نو ډېر سخت ډار کړی وم نو چې کله بیا زه هوټل ته لاړم ډېر سخت ډار شوی وم ما ورېځې مې خدای شته ډېر زیات تیاره خوځېدلم نو چې کله هوټل ته لاړم ما شپې ویده کېدم نو خوب کې د بیډ نه لاندې راولېدم ما سره ظاهر خان په کوټه کې واسې راولېدم ما ویل څنګه خیرت ومالې خوب کې تیارې لولېده بس هماغه ما دپاره ډېره جالبه ډیره جالبه و. ډیره مننه ښاغلی درویش چې موږ سره خبرې اترې وکړلې کور مودان. مننه خیر. بیا هم ستړي مشه درنو ملګرو د افغانستان ملي لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی را سره ولاړ دی. سلام ستړي مشه په خیر راغلی. وعلیکم السلام مخلص صاحب جوړې تکړه ډیره زیاته مننه. وبخښه مین اف د میچ هم راغلی اولته مراسم هم دی او بیا هم ما سره ولاړ دی. مننه خیر زه وطن ورځ اوسګار شو ورمنډه وګو کنه مین اف د میچ دی چاته ډالۍ کړ کنه نه لا دروز هم چاته نه ډالۍ دا کیمرامین ته ډالۍ ته ډالۍ کړي یاره نارزي پی ګوره نه ډیر عاجز ده کله کله ګونګ مصطفی می اخیر عاجز ده او ډیر ها یعنی مین اف د میچ دی ته ډیډیکیټ کړ ډیډیکیټ ها مبارک شه.
ښه ډېره مننه دغه ایونټ تا دپاره څومره مفید دی شخصا تا دپاره ما لپاره نو ټولو لوبغاړو لپاره ډېر مفید ده ځکه چې روژې مبارکه میاشت را روانه ده نو هغې کې لږ هلکان لږ کرکټ نه لږ لرې پاتې کېږي نو دغه ټورنمنټ چې په دې کې ماحول خپل فټنس شیان هر شی برابرې هغه کرکټ سره به مسلسل موږ تړلي یو لکه د نورو میاشتو غوندې نو زما لپاره نو ټول لوبغاړو لپاره ډېر مهم ده تر څو پورې به خپل فټنس وساتي دغه 11 میاشتې چې کومه خواري کړي هسې نه چې په دې روژه کې کور کې کښېني بیا چې راځي لږ مشکلات دي ډیره مننه درې اړخیزه سیریز مخکې لرو د افغانستان د ابدالیانو که تاسې په دغه لوبډله کې انتخاب شئ څومره تیاری هم ورته نیولې او یا هم له دې وروسته به څومره تیاری ورته ونیسئ او که چېرته انتخاب شوم پکې که نه نو تیاری خو مې ورته نیولی ده ځکه چې دغه تقریبا 3-4 میاشتې موږ هېڅ څه شی هم نه و لکه مثال فرست کلاس لیسټی کرکټ زموږ نه و نو همدغه 4 میاشتو کې یا 5 میاشتو کې موږ ډېر زیاته خواري همدې لپاره کړې چې کومې موږ را روان سیزن یا مثال که دغسې ټور برابرېږي او یا موږ خپل کورنی کرکټ شروع کېږي نو دغه 5 میاشتو کې موږ هغې لپاره پوره تیاری نیسو پوره تیاری دې ورته خو نیولې انشاءالله او ټیټین لپاره چې دلته ته لوبېږي روژه په خولې نو دا څومره سخت دی تا دپاره اسانه دا د کرکټ له ټول نه هغه شارټ فورمټ کرکټ دا صرف د خوند لپاره بازبالو لپاره ډېره سخته ده موسم ډېر ښه موسم دی انشاءالله دونه څه هغه نه وي پکې ښه اخري پوښتنه درنه کومه ته هم مصروفه یې ستا آوټ سوینګ او ان سوینګ دواړه کېږي او ډېر ښه شکل سره کېږي او زه فکر کوم چې په افغانستان کې سوینګ ماسټر ته سوینګ ماسټر بلل کېږي په دې خواري کړې که نه نیچرل دی نه ان سوینګ مې نیچرل ده او آوټ سوینګ باندې مې ډېره زیاته خواري کړې ده او بیا چې هغه ښځې کې کول دي هغه له ټول نه ډېره زیاته خواري غواړي نو په دې باندې ډېره زیاته خواري کړې ده او ریورس سوینګ ریورس سوینګ کېږي او کله دې په نوي بال باندې ریورس سوینګ کړی دی په نوي بال ریورس سوینګ هغه مې خیر صاحب کولی شي بل څوک یې نشي کولی ما هم دا ویلې ښه میاخیل صاحب یې کولی شي مې خیر صاحب یې کولی شي ښه په همدې به راټوله کوم مرکه له تا ډېره مننه کور ودان مننه خیر دغسې مونږ خوشحاله ساتي تاسو خپرونې ګورو هم په یوټیوب کې هم په فیسبوک ملي لوبغاړي زموږ خپرونې ګوري ټولې ګوري دا خو ډېره ښه خبره ده زموږ لپاره له تا ډېره مننه چې موږ ستایې او زموږ د خپرونو ستاینه کې کور درنو ملګرو د افغانستان د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیمزی چې خبرې اترې وکړلې له همدې مرکې سره زموږ نننۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي له یو نوې خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان